जनाब हज़रत मौलाना महबूब रहमान से पमख के और द नूर उलमा पमख के बयान कवल दा माता अजीबा कारी खुजबस्ता सो पशानते मुख्तसर दे मदरसे पबारक के खबर दर लौकम ज़खपल दे उलमा प मजलिस के दा खबर कवल गवाड़म او हर वक्त दा खबर ज कोमा چې مونږ له پکار د خپل د جماعت خپل د علاقې د مدرسې محتممین علما حضرات د دې ټول قدر او احترام او عزت کو ولی عزت او احترام او قدر به ولی نکو د دوی خپېخ کولول پکار دي د دوی لاسونه کولول پکار دي زما د الله په ذات قسم وینن چې دا ماشومان تاسو وینئ دا ګوره اسنه دي تیار شوی دا مهنت شوی دی پدې باندې خواري شوی دا تاسو چې دلته راجم شوی دا مهنت او خواري دا د علماء هغه مهنت او خواري تاسو ته ښکارا کیږي لیکن بیا هم زما عزتمند مسلمانانو منګ او تاسو چې کوم یو د علماء چې کوم هغه عزت او اکرام او قدر په منګ او تاسو باندې لازم دی هغه منګ او تاسو نه کو عزتمند مسلمانانو حدیث مبارک کے راضی کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلکا رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علم جوڑشا یا طالب العلم جوڑشا کا علم ہم نشے جوڑے دے طالب العلم جوڑشا کا طالب العلم ہم نشے جوڑے دے بیا اوریدون کے جوڑشا کا اوریدون کے ہم نشے جوڑے دے او محبن علماء سر من کوا علماء سر محبت کوا دے علماء قدر کوا دے علماء احترام کوا واللہ العظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے دے علم قدر کو چاچے دے علم احترام کو چاچے دے علم عزت کو رسول اللہ مبارک فرمائی دا سے شوا چے دا زما عزت کو زما قدر کو زما احترام کو چاچے زما عزت کو چاچے زما احترام کو چاچے زما قدر کو رسول اللہ مبارک فرمائی دا سے شوا چے دا اللہ رب العالمین عزت او اکرام او قدروں کو عزت مند مسلمانانو ماتا جناب حضرت مولانا قاری مراد سے بوئی چتبہ 15 منٹ خبر اکی زمانو دیر براس کئی دیر زلوم پا خبگان باندی دی زکا دے امانگر پا سطح باندی پکال کی دننا جناب حضرت مولانا مراد سے تاسل مدرسم جوڑ کرا او بیا الحمدللہ بی تعدادا سوا ما شمان اغا ما شمان چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دی ما شمانو تا فرشتی خپل وزر خورائی اغا ما شمان چه دا بی گما ما شمان دی گناہ ندا کرے ما شمان دی لیکن دی سلور بجے پاسی دا قرآن تلاوت کئی ماسپخین کئی سارے کئی مازیگر کئی درس کے لگیا دی ذکر کئی اذکار کئی پدے مدرسہ کے دا دے ما شمان آغا ثواب آغا عجر اللہ رب العالمین دا دوی مور و پلار لور کئی دا دے مولانا مراد سے بتا سو شکر گزارا نہیں یہ با انشاءاللہ دے مولانا مراد سے شکر گزار بولے نہیں دا گلو نے در تا تیار کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علماء سرا محبت کوا او کا محبت ہم نشکولے رسول اللہ مبارک فرمائی وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُحْلِكَ پینزم مجوڑے گا پینزم مجوڑے گا پینزم مجوڑے گا مخالفت مکوا مخالفت مکوا غیبت مکوا خبر اور پورے مکوا توقی تقالے اور پورے مکوا ورنہ فتحلکا اللہ بدے حلاک کی اللہ بدے تباہ کی اللہ بدے شرمندہ و ذلیل بدے کی دی علماء مخالفت مکوئی دا عالمان دی قسم پوخ دے دوی پزان بانے لگ نیولے پزان بانے تند نیولے دا
लेकिन ताले शपम दर करे दा ورزم در کړی دا ستا په غم کې دې حاضر وي ستا په خوشحالۍ کې دې حاضر وي باوجود دغه الحمدلله دا ماشومان تاسو ته ورسولو رسول الله مبارک فرمای اے عزتمندو یو خراغلی خاموش بنه اوسئ د دې علماء مخ ته قتل دام عبادت دی د علماء ته قتل دا عبادت دی پړ کې خپل ګناهونه را یاد کړئ الله سره د علم فرشتي لګي زیلار شي زما د قران مجلس لګیدل زما د عظیم شان د ختم مجلس لګیدل او التلاشي وګورئ مخلوق راغلی پیر بین خلق راغلی نوخار نه خلق راغلی امانګر ګوټ ګوټ نه خلق راغلی دوی څه غفتلو الله علیم دې ګوره ښا داستانه استا ګوره تشنا استنه ده الله علیم دې الله خبردار دې الله وې زما بنده په مجلس کې زغواړي ختم د قران دې عظیم شان ختمونه دي ناظری ختمونه دي د حفظ ختمونه دي خلق راجم دي علماء راجم دي قال الله قال الرسول ویل کیږي د الله بڑائی بیان کیږي د الله صفات بیان کیږي د رسول الله مبارک رسالت بیان کیږي او زما بندگان ورته ناس دي او هر یو بنده ګناهکار دی ګناه پیټه په سر باندې راوړی دی الله کریم الله ورته وای فرشتو زما بنده څه غوښتو وای الله جنت غوښتو جنت څه غوښتو جنت غوښتو کریم الله فرمای اے زما فرشتو زما بندگانو جنت لیدې دی او کنه وای کریم الله ستا بندگان جنت نه دی لیدې وای چې جنت نه دی لیدې بیم غواړي وای الله کچره جنت په خپل سترګو لیدې وي ډیر مهنت به کړې وي ډیر خواري به کړې وي کریم الله رحیم الله جنت نه دی لیدې بیم غواړي الله وی تاسو گواه وسی الله وی فرشتي گواه کوي تاسو گواه وسی زما د خپل عزت قسم وي زما د خپل جلال قسم وي زما د خپل شان قسم وي چې دوی ته ما جنت ورکو دوی ته ما جنت ورکو دا د چا د برکته دا د مولانا صاحب مراد قاری صاحب دا غوی د برکته دا ماشومان تیار شو ما ګناهګار تم پکې دعوت شو تا تم پکې دعوت شو سلسله دا شو چې الله کریم او رحیم ذات دی فرشتي گواه کوي من ټول ته کوم دی الله جنت را نصیب کوي سبحان الله بیا زما عزت مندو الله فرشتے نہ تپوس کئی زما بندگان پدے مجلس کے پدے ختم القرآن پدے دستار بندے کئی زما بندگان سغفتو کریم اللہ تے پختنا کئی فرشتے ہوئے اللہ ستا بندگان ختم قرآن ترا جمع شیو ختم قرآن ترا جمع شیو جلسہ و دستار بندی و علماء پاک بیان کو تلاوت کے دو سناخوان ناتخوانان لگیاو در رسول اللہ مبارک صفت بیانے دو مدح بیانے دو دوی اور تخبل وقت ورکڑو خبل ٹیم اور ورکڑو اللہ دوی دی جہنم نا پناہ غفتا کریم اللہ بورتا ہوئی دوی جہنم لی دیو اللہ دوی جہنم نو لی دے وی چی جہنم نو لی دے نبیہ والی وی اللہ کا جہنم لی دے وی دیر محنت و خواری بے اور تکڑے ہو اللہ وی تاسو گواہ وسی زمان دے پخپل عزت و جلال قسم وی چی بدے مجلس کی سمر مسلمانان راغلی وی اگوی طولتا میں جنت ورکا او دی جہنم نمی اولا پناہ ورکا سبحان اللہ وی یو خبر مختصر اندر تیم در رسول اللہ مبارک مجلس لگی دلے دی او یو صحابی دی اگر آنا نواتو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتا فرمائی صحابو تے مخکا وی کسوک جنتی لی دل غواری دا صحابی دی اگر صحابی چپڑے کے خودیو کے ناستے دو پا دوی مورز بیا مجلس ہو لگے دا بیا چکم دے رسول اللہ مبارک امک صحابی مجلس تا رادن نکی گی چپڑے پلاس کی دی رادن نشی رسول اللہ مبارک فرمائی کسوک جنتی لی دل غواری دا صحابی جنتی دے
پدریم ځل باندې بیا چې کوم دی مجلس لګېدلی دی هماغه صحابي را روان شو راننوتو مجلس ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک جنتی لیدل غواړي په دنیا کې دا صحابي جنتی دی عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ صحابه هغه عمل ته خوشاله دل د هغوی کوشش او مهنت وکاو چې په هغې باندې د الله رضا موږ ته میلاویږي موږ ته پې جنت میلاویږي زموږ قبر پې خیشته کېږي زموږ زنکدن پې خیشته کېږي زموږ آخرت پې خیشته کېږي هغوی به کوشش کولو مهنت پې کولو لیکن موږ د دنیا لپاره خواریانې کوو مهنت کوو کوششونه کوو د آخرت زما ستا نه هېر دی راشه عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي پاسېدو او دې پسې روان شو ورته وایي زه ستا میلمه کېږم هغه ورته په سر سترګو زما میلمه شه زما قبول لاړو ورسره لومبۍ شپه یې تېره کړه د شپې ګورې دی به راپاسي تهجد ته به راپاسي مونځ ته به راپاسي عبادت ته به راپاسي نه مونځ نشته تهجد نشته عبادت نشته درې ورځې مسلسل عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه لګیا دی د دې صحابي ته ګوري چې دی کوم عمل کوي چې د الله پیغمبر په مجلس کې دته کوم دی د دنیا کې بشارت ورکوي زیری د جنت ورته ورکوي چې دی کوم عمل کوي عمل یې ونه لیدو ای عزتمندو درې ورځې د میلمه لپاره میلمستیا کول دا جیز دي سیوا یې سارېدل پکار نه دي درې ورځې میلمه دی صحابي راوغوښتو ای صحابي په کوم عمل باندې رسول الله مبارک درېمه ورځ ده په مجلس کې هم دقه خبره کوي چې دا کوم صحابي راننوتو که څوک جنتي لیدل غواړي دا جنتي دی څه عمل کوي او ورته هېڅ عمل نه کوم دقه عمل مې دی ته ما وینې مونځ مې نشته عبادت مې نشته تلاوت مې نشته بس په خپل هغه جمع مونځ کوم خپل مونځونه کوم نور خپل روزګار کوم هېڅ کار مې نشته هېڅ روزګار مې نشته بس لګیم هغه خپل مونځ کوم ډېر عبادتونه نه کومه صحابي وی ښه د الله پیغمبر ته د جنت زیری ورکړی په دنیا کې چې دا جنتي دی دا ابو طلحه نه دی ابو بکر نه دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه دی دا صحابي نه دی دا عشره مبشره کې چې کوم هغه صحابه دی هغه نه دی یو ادنا صحابي او د الله پیغمبر بشارت درکوي زیری هغه هېڅ عمل مې نشته بس تا وکتو چې داسې لږ لهوال شو ورته اواز ورکوي دی خوا راشه دې عمل ته غوږ کېږدئ بیا انشاءالله علما ناست دي دې عمل ته غوږ کېږدئ صحابي ته اواز کوي دلته راشه عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته وایي دې خوا راشه تا زما نه د عبادت تپوس کړی تا زما نه عبادت تپوس کړی عبادت مو هغه دی زیرو دی تهجد نه کوم تلاوت د شپې نه کوم مونځ کوم بیا آرام کوم خو یو عادت راکې شته الله دې هغه عادت ممکن پیدا کړي امین ووایي څه عادت وایي هغه عادت ما کې دی چې کله زه خپل مصلې ته راشم خپل ځای ته راشم ودو کېدو ځای ته بسترې ته راشم وایي دقې دوران کې زه دعا وکړم الله ما وبخه ټول د پیغمبر علیه السلام امتیانو وبخه بیا پکې دا خبره کوم کریم الله که چاره پسې کنزل کړی وي که چاره ته بد رد ویلی وي که چاره ته زړه کې حسد او کینه لرلی الله ستا د رضا لپاره ما معاف کو ستا د رضا لپاره ما وبخلو هر ماسخوتنې ټولو مسلمانانو ته دعا کوم او ټول مسلمانان بخم پړله کې چاته حسد او کینه نه ساتم بس صحابي پوش عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې تا کې حسد نشتا تا کې کینه نشتا زما عزت مندو موږ له پکار پیدا چې موږ خپلونه حسد وباسو کینه وباسو موږ وی مولانا مراد صاحب لاړو مقام ورله خدای په دنیا کې ورکا درجه خدای په دنیا کې ورکا والله العظیم علما ناس دي دا الله په سات می د قسم می چې دا کوم مهنت او خواریان دې کوي د الله رضا مقصود دي الحمدلله والله العظیم د قیامت پر داسې مجلس بوي دنه به الله د توچت مقام اوچت درجه ول الله رب العالمین به ان شاء الله ورکای